اصغر خان دا کام حق نه لري او واپسین ته دا وایو چې خپله خوله یې د ځان کړه دا به نه وایي چې پرلت زما دی دا به نه وایي چې پرلت زما دی ته دې پرلته د اوسه پر مې راغلي د خپلو کاغذانو د خپلو کمپین باندې لګیا دا پرلته تا او ډاکټر حمید راسي بلته راسي خپل کمپین چلوي دې پرلت باندې پوښتنه نه ده کړې پر دې باندې پوښتنه نه ده کړې مبارکي کوم مولانا صاحب پر پښو وګټله محمود خان اچکزي پر پټه وګټله دوی دوی پیاد سره وه که مې دا بله لار اختیار کړه بیا ته لا اله الا الله محمد رسول الله ونام سیاسي ته سلام واچوو چې 50 ونې دي چې وایسو هغه وایسو چې پاتې سو هغه پاتې سو نور یې مشري دي زما ځوانان نور هم په دا تکرو کې سخت دي او مشر محمود خان ته دا وایو چې ستا وزیراعظم هم ولیدی پټ راغلی ده څه درته ویل خو دې کار ته جواب ورکړه یا دې ټولې پایټۍ دا نه کېږي چې زه ورغورځم لاس پر شا نه سم د اوسه پورې زموږ ته مې نور صاحب نه دی راغلی که راشي بېرته لاړ شي ولې پر موږ دا لوبه ده ولې یا د پاکستان په سم ودرېږي چې ولاړ یو یا دې کښېني وروره موږ دوی سره علاج کړي چې موږ څه کوو هغه به وکړو چې څوک یې وشل هغه به مړه کړي چې پاته شو د هغو یې به بیا نو په یوې پاټۍ پرې وساسي پراخه شي که به زموږ قبر ته راځي لا به زموږ هجرې ته راځي درې میاشتې کړه شوې د هغه به ابدالي موږ وایو یو قدم نه اخلو پر ګازه به څو یو څو ناست شو څو د څو به دی پر ما ربې چلي زما ځوانان به په ګاډیانو وي زما ځوانان به په ګولۍ وژني زما دوه کسان به وویشتو چا پوښتنه دې وکړه چا ډول ساعته ولې وویشتل دا دې پر څه شي وویشتل دا ستا پر چین دې روان و ستا پر یو ځای دې روان و پر څه شي وویشتل د ننه پورې د دې مساسه چا پوښتنه نه ده کړې که مې دا بله لار اختیار کړه بیا ته لا اله الا الله محمد رسول الله ونام سیاسي ته سلام واچوو چې 50 ونې دي چې وایسو هغه وایسو چې پاتې سو هغه پاتې سو نور یې مشري دي زما ځوانان نور هم په دا تکرو کې سخت دي درنین سوه کسان دا چې ظالم جابر مشري دي شیطان کړي دي پښې ور کټ کړي دي لاسونه ور کټ کړي دي هېچا پوښتنه نه ده کړې هېچا پوښتنه نه ده کړې دا چیز د ملي اجام پوښتنه به څوک وکړي یا دا بل ځوان چې وړه ورځ د ګاډۍ لاندې کړي د دې پوښتنه به څوک وکړي دا مور نه لري دا کور نه لري دا خور نه لري مشون د هر چا سر پروت وي زه یو پرېږدم راوایي د ده څو ملي شوي شي خو بیا به سهار وایي چې دا د شلګر دی دا پښتانه دی دا بستانه دی ته زما پر ټپي سوچ نه لګې ته زما پر زخمي سوچ نه لګې بیا ته یې څوک په دې ملک کې آیین دی نه مني فوجي قانون دی نه مني فوجي اسلام دی نه مني مسلماني دی نه مني دی انګریز دی تور انګریز را پرېښي دي سور انګریز را ولاړ موږ تور انګریز ته وایو چې تور انګریزه تا پر افغانانو ډېرې لوبې وکړې دا 40 کاله کېږي د افغان بچي ته وژنې کوم مولانا صاحب پر پښو وګټله محمود خان اچکزي پر پټه وګټله دوی دوی پیاد سره وکړه لاړه سي اسمبلۍ له ورسېدې جنت ته خو د کان دایندګي چا نه وکړه څپړه به وایو چا څوک خوا به دي بده دی کې کشکي ایسته کې د دې کان دایندګي څوک نه کوي وره په خپله به ودانېږي په خپله به غیرت کوي پنجابی به درغاړې نه شي که نه نه شي په قرآن کې نه ازاد کړي نه ازاد شي پکار دی چې موږ راغلي به په دا ځای کې ګرد ناست دی چې څه یې پیادیان دي وایي همداس موږ په ځان ډوي وو که په جهان وو
وځان ته لا پښتانه بې عزته کوو که ځان ته بې عزته کوو د ټول بلوچستان ابطالي ناموس یو د چمن په خوا بل نر نه و چې دوکان یې بند کړی وی په دا ډول وطن کې بل نر نه و یو د چمن خلک به دا جنګ کوي یو د چمن پښتانه به دا جنګ ګټي دا نه ګټل کېږي دا رقم چې دوی هلته ورسره خاندي هلته شنې تورې ورسره کوي دا کام حق نه لري او واپسین ته دا وایو چې خپله خوله یې د ځان کړه دا به نه وایي چې پرلت زما دی دا به نه وایي چې پرلت زما دی ته دې پرلته د اوسه پر نه راغلي د خپلو کاغذانو د خپلو کمپین باندې لګیا دا پرلته تا او ډاکټر حمید راسي ورته راسي خپل کمپین چلوي دې پرلت باندې پوښتنه نه ده کړې پر دې باندې پوښتنه نه ده کړې Ахтуще, то кажется, прямая сила рабайна зелейки. Хлоба de zanke, da pornat tariyo banave, da pornat pen banave gayeje, da pornat dorsadi, na sadi, na tariye, katawai, ta padirgam zan jiu karwai. Shade kirawaje. خلق زخمه ما يجيبوا راجوا. كم يوم كنا نبغى قرآن وكم. أنا بعد ما يجي رمان نيجي شوف القرآن جان سلام وخلو قلت نصر أكثر فما شرميجي زمافة اتجاه شرميجي زمافة برلت شرميجي قلت سنة كده وايزة برلت زمادي ده وسوس نبي ده وكون نبي ده الغري نبي ده جسار بي کله دې ښار غم پاکوئ نو به دا ښار جنت وئ نو به په دې ښار کې د شي کمینو شپې وړي دا هم په دې کار لګیا کړي وئ او قرآن که نن دا کار دلته چې رسلی وئ نو به د عزتمن وئ خو نه یې کوئ پښتانه ذلیله غواړي پښتانه بې عزته غواړي اوس بې عزته دي پر ما کله یو راپورته کړي بله کله راپورته کړي څلور سوه د ګیټ چاګیان د دسه کړي د جنګو لار موږ ته سره معلومه ده د تاروسو لار موږ ته سره معلومه ده خلاص کوم ولې خپلو ملګرو ته او خپلو نغریانو ته ورسلاو پیز محمد وجې ته چې بس دې وره نور مه ستړی کوئ د دې خلکو سره اخري اتله خبره وکړئ چې نوره راځئ په ایمانداري به راځئ نه راځئ او مخه مو ساده عملار هره پاکۍ چې ده چې وایي زه جنت راولم هغو ته ځه زه په دا دوزخ کې خوښ یم په دا هره کار نه کېږي یا به سم درېږو یا به رکېږو رکېدو مې خوښ دي بس راسې سره ورک شو راسې دا بدراله پرېږدو چې زه پر مظلوم لاس شروم زه پر ظالم ته درېږم ظالم ته ستا پر ژوند ولکه ودرېږي مینه ورکوم سر ورکوم وطن هېڅکله پنجاب تا ته نه پرېږدم خبرګریانه ستا غلاوې روانې دي ستا د ایجنسۍ غلاوې روانې دي ستا د ادارو غلاوې روانې دي دا درته وایم چې دا غلاوې به دې هم ختمېږي دا کیسې به دې هم ختمېږي په دا ګېټ کې در ننوځم په خلاف کې به نه یو کلي کیسې په خدای بې عزته کړم که دې نه یو کلي کیسې وو هسې خلک مجبوره کوي خلک وایي دوی بې غیرته دي دلته ناست تا ونه بسانه نه وایي ماشه لکن وقتی تو وری مش پر من دوتی نجاری مش پر خون دوتی نجاری مش بچان الموجود دوتی نجاری مش بچان زار ازلی تی نجاری تی سنگ مشراجه پتی دکتر پسی پتی دکتر پسی را کم آماز مشترک کوی را کم آماز مشترک کوی تی نمیدن چی تا بچان خیلی برای اسلام آخی تی نمیدن چی خیلی بچان وکو زموږ په ژړا څوک سر خلاصوي دا ظالمان دي د دې زړونه د ډبرو دي دا د چا ګل ولې زړه سر خلاصوي د دوی په مینه فعاله ده د دوی خو هر څه فعاله دي دا کار دي بس خدای فعاله ده راوخلي چې بل یې په رنګ نه وي وغفلا ته زه دوام چې غفلا بیا دې شوکې نه ورته راکېږي د دې خلکو سره خبره وکړه
چې درېږي هغه ولرېږي چې څه د هغو دغه لار ده په مخه یې شه چابهدوره دې هغه فارغه کړه څرخه یې په اتڼ جوړه شو کړي 3 میاشتې خدای ته وګوري قرآن ته وګوري دغه رقم اتجاه کېږي دغه رقم دغه کېږي ساسان به که دا ماتي که 3 میاشتې پر ځای کښېنې په تا خلکو به لنډې ویې دلته ولاړ یې هلته د ووټ په معنا راغلي چې ما خو دا کړي دي تا ستا په ژوند ولکه د غیرت کار کړی ستا په ژوند ولکه د ننګ کار کړی هېڅ فسانه دې لاره پسې لاره پسې بس دی ډېر ستړي یو د خلکو نارې اورو د پنځور پوه سړی وي ولاړ یې بابدایي وایي خدای ورته وایي چې بس دی پاکستان موږ ته آخري فیصله راکړه که د ننګې که د جنګې یو فیصله راکړي د رابطه نه په موږ کښېنستی سو نه پرلط کوی سو نه بله کوی سو مازدیګر دې خپله دغه زما سره ایټي کمیټې پالتو جوړه ده زما را بله کمیټې پالتو جوړه ده یوې کمیټې په خدای کار کړی یوې زه خدای کار کړی لا هغه ګاټه بشلې دي چې اعظم دې په مخ اخیستي هسې بس بله پسې څو د څو اوله ورځ ورته چې کابینه جوړه نه یې ضرور یې خلک د نن پورې بیا کابینه دا نظام چلېږي ولې دا دې څوک دي بل دې څوک دي بل دې څوک دي دا کمیټه خو دوی نه جوړوله دا خو دوی کابینه نه جوړوله دوی یو بادار د بل بادار لاندې لوڅي نو خدای ته وګورئ موږ رابطه مه ستړي کوئ موږ الله کړي چې دا په جیلونو نه وځو یا د ده په کلیونو نه وځو چې مړه یې کړو هغه مړه کړو هېڅ پښتون مو دی هېڅ پښتون په یې ځای کې شپېته اویا مړه دا موږ د مړه کې کور مدان وسلام